ژوندون به مې تر څو د انتظار غېږه کې مري سورلال د بدخشان نور د خامار غېږه کې مري بلبل کډه تړلې ده او بورا د غمه مړ دی او خبر شوم نارنج ګل د ننګرهار غېږه کې مري د خپلې بېوسۍ به درته څه وایم ملګرو سلګې سلګې جانان مې د ریبار غېږه کې مري وړې وړې سلګې او وړې لکې یې وهلې بچي د خاروګانو د چینار غېږه کې مري هم هغه ته په تندي د شهادت مهر پکار دی چې څوک د خپل دیار او د خپل یار غېږه کې مري په نامه د هغه المقیم دی طاقتور بخونکي جل جلاله په نوم باندې چا چې ما ته دومره طاقت راکړه چې ستاسو مخکې مې خوله پرانسته معزز جناب سپیکر صاحب او د دې معزز ایوان ډېرو عزتمندو بهادرو زړورو شازلمو وروڼو زه صرف او صرف په دریو نقطو باندې د یوت سره تړلې خبره به کومه چې دې کې یوه زمونږ او ستاسو د ټولو نوجوانانو ذمه داري جوړېږي او دا دوه نقطې چې کومې دي د دې نوجوانانو دپاره زمونږ د حکومتي خلکو د واکدارانو د ادارو ذمه داري ده په دې باندې خبره کوم د ټولو نه اول به زه د معاشرې او د خپل ځان نه او د خپل وروڼو د دې نه به شروع کړم چې مونږ ګورو د سوشل میډیا چې څومره وسعت راغلی دی او سوشل میډیا د دنیا ګلوبل ویلج ته څومره فایدې د دې مخې ته راغلي دي نو هغه عمره د دې غلط استعمال چې کوم دی نو نقصانات ډېر لوی پیدا کړي که یو نوجوان په هره پارټۍ کې دی هر یو نوجوان په خپل یو سیاسي نظریه لري او په کار هم ده چې ولري او د دې وطن په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي خو د یو پارټۍ په آیین کې یا د یو پارټۍ د مشر په احکاماتو کې دا خبره نشته چې زه دې په سوشل میډیا باندې بل سیاسي رور ته هغه کنسلې وکړم چې هغه زما معاشره نه برداشت کوي زما مذهب ته هغې اجازت نه ورکوي زما پښتو ته هغې اجازت نه ورکوي زموږ څه کار دی چې د یو لیډر دپاره موږ د خپل ګاونډي چې صرف زما نه پارټي بدله ده زه د هغه خور مور ته کنسل کوم یا خپل عزتمنه خور په هغه باندې کنځم خفه کېږو به نه په دې خبره باندې دغه سیاسي لیډران چې کله په هوټلو کې ناست دي او په شادي حالونو کې په پردو خادو کې ناست دي تاسو د دې د خندا وینئ چې خپلو کې یو بل سره څومره خندا کوي زما او ستاسو کار دی زما او ستا کار څه دی چې زه د لیډر لپاره خپل ګاونډي وکنځم او خپل ورور سره چې اختلافات چې کوم دي پیدا کړم باچا خان بابا رحمت الله علیه به یوه خبره کوله چې په خدمت کې اختلاف نشته اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي ملګرو امید خدا ده چې مونږ مردان یوت پارلمنټ په دې باندې د اویرنس یو مهم وچلی چې د نن نه پس که زما رور د دې پارلمنټ دی که د پارلمنټ نه بهر دی سیاسي نظریات په دغه هر یو وي خو په یو پارټۍ کې مشر چاته دا نه وي چې زما کنځل وکړو تاسو دې په ایمان ووایئ قسم وخورئ چې یو ممپلي تاسو له په دې کنځلو خپل لیډر دلته نه راولېږي چې دا واله تا کنځل کړي دي پلاني ته داسې موږ نه کړو دویمه همه خبره جناب سپیکر صاحب دا ده چې بیا بوی خور شوي دي بلدیاتي الیکشن لپاره حکومت په دې خبره باندې سوچ کوي چې ویې کړم که ویې نه کړم ځکه خپل ځان ته حکومت ګوري چې حالات راته سازګار دي که سازګار نه دي ځکه تېر وخت کې په ما ډېر غټ اعتماد شوي دي چې دې پیرې له ما ته حالات سازګار دي که نه دي دا یو مشروط خبره ده چې هله به الیکشن حکومت کوي بلدیاتي چې ځان ته ماحول سم کړي خو زما په خیال خو فلحال ماحول چې دې موجوده حکومت ته جوړ نه دي نو په کوي هم الیکشن جناب سپیکر صاحب نو پکار دا ده چې تیر په شان د خندري ونشي په دې یوت پسې چې د یوت لپاره مخصوص سیټونه راغلل نو څه چلو شو 4 کاله تیر شو او یوت یو بلب چې دی په خپله کوڅه کې ونه لګو نو چې بلب حیثیت ته یو یوت دي پکار دا دی چې تمام اختیارات چې د یوت سره تړلي چې دی د یوت له ورکړي او یوت چې دی د یوت په کارونو باندې ښه پوهېږي دی د ناظم صاحب او یا د نایب ناظم صاحب بېشکه سرپرستي دې کوله خو چې اختیار یې دي نوجوانانو سره او بل دا دی چې تېر بلدیاتي کوم الیکشن شو نو یوت خو به زه پرېږدم جناب سپیکر صاحب چې کوم کونسلرانو که ناظم صاحب نایب ناظم صاحب مزید کړي خو ټیک ده کونسلر صاحب هېڅ نه منتل بغیر د دې یو نوم نه چې څوک ورته مولی ممبر صاحب ووایي څوک ورته بوتل ممبر صاحب ووایي هغه درېیم نوم نه ده درېیم نوم نه ده هغه د ایوان فیصدي ده چې په
چا وړاندې چې کوم دی نو دې پاتې رانشي. درېیمه او اخري نقطه هغه به زما ډېر په جزې باندې خپل د دې ریاست مدینې د امیرالمؤمنین ته به مې خواست چې امیرالمؤمنین صاحب ته یا ریاست مدینه جوړه یا نه جوړه زمون خو تمه نشته نو چې تمه مو نشته نو ډېر هغه دغه مو نشته تا دا وایو چې بېشکه چې مو جوړه ګیله هم درنه زمون نشته چې تمه مو نشته ګیله به درڅه خبرې مونږ وکړو بېشکه ته ریاست مدینه مه جوړوه مونږ درنه نه یو ګیله من که ته دا خبره کوې چې خودکشي به کوم کو قرضې مې واخېستې مه کوه مونږ ټول ډوډۍ خورو الله به تعالی هم درکوي او نه ستا په ډوډۍ باندې دا وطن کمېږي ته ژوندي اوسه خو یو خبره کومه امیرالمؤمنین صاحب او ډېر په التجا او د خپلو ځوانانو درونو په وساطت سره یې درته کوم چې تا سره په دې الیکشن کې دوو خلکو ډېره منډه والی وه یو ماماګانو او یو خورینو نو ماماګانو خو ته ډېر خیال ساتې او تاسو پوه یې چې ماماګان څوک وو خو کم سے کم ته په دې واده باندې راغلی وې جناب سپیکر صاحب چې تا سره یوت ولاړو تا وی چې زه به 1 کروڑ نوکرۍ ورکومه کورونه به دوی ځان له پخپله جوړ کړي خو مهرباني وکړه چې نیم سیشن وشو نیم حکومت تا نه لاړه ستا هغه نوکرۍ به کله شروع کېږي زه سپیکر صاحب ډېر زیات خوشحاله یم نن په دې ایوان کې چې کومو ملګرو ما تاثرات او د دې جذبات ولیدل زما یو شاګرد دی دلته شاته ناست دی هغه دا پته نه وه چې دا استاد مې دلته کښېني خو هغه چې کوم وچغېده زه په دې کرسۍ کې من غټېدم چې الحمدلله د مردان خاوره د دې مردان یوت پارلیمنټ په وساطت سره انشاءالله تعالی دا به زرخیزه وي او دوی به خپل حق د دې نه پس غواړي په دې یوه لنډۍ باندې خپله اجازت اخلم ستاسو نه چې څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سوې غوټې لیدلي دي نه ډېره مهرباني